سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د یوې زړې ښځې په اړه په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو هلک قصه کوي چې یوه ورځ مې له مور سره جنګ وکړ. مور مې راته وویل له کور څخه ووځه او بیا هیڅکله کور ته رانشي. زه هم په ضد کې راغلم او پرته له دې چې کوم څه له ځان سره واخلم له کور څخه ووتم. مازدیګر شو، ډېره شدیده لوږه راباندې راغله، خو په جیب کې مې یوه افغانۍ هم نه وه چې ځان ته پرې کوم څه واخلم او ځان مور کړم. د کیکونو یو دکان ته ودرېدم. ډېر وږی وم. په دې وخت کې له دکان څخه یوه بوډۍ راووته او راته یې وویل زوی جانه آیا وږی شوی یې؟ ورته مې وویل هو ډېر زیات وږی یم، خو زه هیڅ پیسې نه لرم چې ځان ته پرې کیک واخلم. بوډۍ وویل راځه ته زما میلمه یې. دکان ته یې دننه کړم او ډېر خواړه او کیک یې راکړل. زما له سترګو څخه اوښکې روانې شوې. بوډۍ ښځې راته وویل ولې زوی جانه څه خبره ده؟ ما ځواب ورکړ زه خپلې مور له کور څخه وشړلم او هیڅ یې رانه کړل، خو ته سره د دې چې ما نه پیژنې ما ته دې خواړه راکړل او په ما دې رحم وکړ. زه به کله هم ستا د احسان هیر نه کړم. بوډۍ ورته وویل زوی جانه ما تا ته صرف یوه مړۍ ډوډۍ درکړه او ته له ما څخه دومره خوشحاله او منندوی یې، خو ستا مور تا ته ژوند درکړی، د خپل زړه په مینه یې لوی کړی یې، ته یې تر دې ځایه رسولی یې او اوس دې په سترګو او زړه کې د مور هیڅ ښه والی نشته. د دې خبرو په اورېدو سره سمدلاسه کور ته ولاړم. کله چې کور ته ورسېدم مور مې د کور دروازې مخته لکه د ملنګې په شان خړه پړه ناسته وه. نه یې څه خوړلي او نه یې کوم څه څښلي وو. کله یې چې زه ولیدم نو دستې یې په غېږ کې کلک ونیولم او راته یې وویل راشه زویه خواړه مې تیار کړي، حتما به وږې یې، له کله راهیسې چې د راتلو ته په تمه وم، زر شه چې خواړه به ساړه شي. نو درنو لیدونکو، مور د ژوند هغه موجود دی کوم چې موږ ته ژوند او خوشحالي رابخي. نو د مور قدر وکړئ او په احترام یې پوه شئ.